جی زما د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ملګرو سلامونه او نیکی هیلې امید لرم چې تاسو به روغ جوړ د فیسبوک د ډیوا د فیسبوک د لایو خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا زه چې کوم ځای ولاړ یم د ټول سیمې ته لانګ آیلینډ ویل کیږي. دا د نیویارک هغه برخه ده چې چار چاپیره دې نه سمندرونه دي، اوبه دي او په منځ کې دا یو جزیره ده او د هغې د وجې دې سیمې ته لانګ آیلینډ وایي. دا ټول ډېره لش ګرین ایریا ده، شینکۍ دی، ونې دي او دا ډېر هغه خلک چې کوم صاحب حیثیت خلک دي، کوم کاروباري خلک دي، هغوی د ښار نه بهر راوتي دي او هغوی دلته کې ژوند کوي. تاسو ته ما ووایي چې چار چاپیره په دې ایریا کې اوبه دي، سمندرونه دي. بیا چې کله د ګرمۍ موسم وي د نړۍ د مختلف د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او دلته کې دغه بیچونو ته او دغه سمندرونو ته او هلته کې چې دی نو چکرې وی او خپل د ګرمۍ چې کوم چوټیانې وي هغه په دې علاقه کې چې دی نو هغوی تیروي. زه تاسو به بوزمه زمونږ د دیر سیمې سره یو ملګری دی، تعلق دی د هغه د پښتونخوا کې د دیر سیمې سره د تیر څو کالو راسې په امریکا کې ژوند کوي. هغه سره به خبرې اترې کوو. د هغې سره مونږ خبره کړې وه چې راځو به او د تاسو سره به یو پروګرام کوو. هغوی دلته کې خپل کاروبار کوي. څنګه چې تاسو ته پته ده د کرونا رنز د وجې نه صرف په ټوله نړۍ کې بلکې بیا امریکا په خصوصي توګه بیا ټوله نړۍ هغې چې کوم کاروباري هلې ځلې دي هغه که تاسو وګورئ د یو انفرادي یو د شخصي هغه کس نه رواخلی تر کارپوریټ سیکټره پورې او د هغې سره سره چې کوم تاسو وګورئ چې کوم ملټي نیشنل سیکټر دی د هغه ټولو ژوند جواک هم متاثره شوی دی، د هغې کاروبارونه هم متاثره شوي دي. که د یو وړوکي د دوکاندار نه واخلې، ما تاسو ته ووایي چې د یو غټ کارپوریټ سیکټر چې کوم تاجران دي هغه هم چې دی د هغې روزګارونه ډېر خراب شوي دي او دغې سره سره د ټولې نړۍ چې کوم سټاک ایکسچینج دي هغه هم ټول خراب شوي دي، د هغه کاروبارونه په ټپو باندې ولاړ دي. تېره ورځو کې تاسو ته ما ویلو چې د امریکا کې د نیویارک چې کوم سټاک ایکسچینج دی د هغې به د ورځې د 1.30 نه واخلې تر 1 بلین پورې به هغوی د روزانه تجارت کوو چې هغه ټول هر څه په ټپو ولاړ دي. دغسې زموږ د پاکستان، د هندوستان، د بنګلادیش، د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک د هغوی دلته کې مختلف د وړې سطحې نه واخلې تر غټې سطحې پورې مختلف کاروبارونه هغوی کوي او د دې کووډ 19 یعنې د کرونا رنز د وجې چې دی نو هغه ټول هر څه متاثره شوي دي. دې ځای کې ما تاسو ته ووایي چې زموږ کوم ملګری دی د هغوی سره به مونږ راځو، د هغوی کور ته راغلي یو او د هغوی سره مو خبره کړې وه. هغوی د دې کرونا د رنز د وجې د هغوی کاروبار څومره اغېزمن شوی دی، هغوی ماشومان او هغوی کور کې د تیرو د مارچ د میاشتې د لومبۍ اونۍ نه هغوی په کور کې دي او هغوی ماشومان څنګه تعلیم حاصلوي، د هغوی کاروبار هر څه څومره اغېزمن شوي دي. په دې اړه به هغوی سره خبرې کومه. خو تاسو ته صرف ښیم دا چاپېریال کې چې دا علاقه ده او دې ته آیسلینډیا ویل کېږي او دا د لانګ آیلینډ سیمه ده. صرف دا لارې کوڅې درته ښیمه چې څوک داسې په نظر نه راځي که داسې خال خال څوک کور نه روځي داسې واک دپاره نو هغه به وي، خو دې ټایم کې داسې څوک ښکاري نه. نو خلک ټول په کورونو کې دي، هر څه بند دي. تاسو ته ما ویلي چې ټول مارکیټونه، ټول تجارتي مرکزونه، شاپینګ سنټرې، سکولونه، هر څه بند دي. د حکومت طرف نه امر دی چې د مۍ د 15 نیټې پورې کله به کلاویږي، راتلونکي ورځو کې به پته لګي او د تاسو سره به شریکوو. اوس درته دا علاقه ښیمه او د دې باره کې درته ویمه چې دلته تقریبا دا چې کوم ایریا ده نو لانګ آیلینډ کې 2 کاونټیز دي او په 2 کاونټیز کې یو ناسو کاونټي ده، یو سفک کاونټي ده. نو هغې کې که تاسو وګورئ نو په دواړه ډېر زیات د کرونا وجې چې دی هغه خلک متاثره شو او دلته کې چې کوم شمیره وه د خلکو تقریبا په دې سفک کاونټي کې که زه تاسو ته ووایم نو 15,200 او
50 کسان چې دي هغه د دې کرونا رنز د وجې هغه ښکار شوي او بیا دغسې تقریبا 1400 کسان چې دي نو هغه د کرونا رنز د وجې دلته کې هغه مړه شوي دي. دا تاسو ته صرف ښیم دې ځای کې دا ایریا چې دلته دا څنګه کورونه دي او دلته کې خلک چې دي نو هغه ټول په کورونو کې بندیوان دي ناست دي، څوک بهر نه راوځي. لږ لږ خال خلک داسې راوځي چې هغه شاپینګ کوي، ځان له ګراسري اخلي او یا 2 قسمه سټورونه چې دي نو هغه کلاو دي، یا ګراسري ده او یا چې دی نو د میډیسن د فارمیسۍ چې کوم دوکانونه دي نو هغه کلاو دي. دغسې دا تاسو ګورئ چې په دې ایریا کې ټول خلک په کورونو کې میشت دي او د روژه هم دا زموږ روژه ماتي ته لږ وخت پاتې دی، داسې 1 غنټه. او زما په خیال چې تاسو خو به پیشمنې کړی وي، ملګري هم ما سره ډېر زیات را روان دي، ما سره به اوسئ او آخره کې به زه ستاسو میسیجونه هغه به هم وایم. او دا زموږ چې کوم ملګری دی هغه سره مونږ خبره کړې وه، تاسو ته ما ووی د تېرې د مارچ د اولنۍ اونۍ نه دی په کور کې دي، ټول ښه دي او په کور کې بندیوان ناست دي. ما ماسک لګولی دی ځکه چې دا ما هم د دې دپاره ځکه زه بهر ګرځم او دوی ټول ورځ په کور ناست دي او کور کې چې دی نو هغه بندیوانه دي. نو ما ماسک چې دی نو زه لګوم هغه صرف د دې دپاره چونکې ما تېر ورځو کې ریپورټینګ کړی دی او زه ډېر بهر ګرځېدلی یم. نو دا زه خپل ماسک لګوم. ملګري را روان دي، ندیم خان، رحمان صافي، موږ سره به اوسئ او دوی به درته ښایو چې دوی به نن کچن کې هم چې دی نو څه اخلی پخلی روان کړی دی هغه به هم تاسو ته ښیم او خپل زموږ سره به اوسئ. خو دا ده چې خپل پیشمنۍ د نه پاتې نه شي او موږ به هم کوشش کوو چې خپل روژه ماتې وکړو. نو دا زه تاسو بوزم، دا ایریا ده، تاسو لږ وګورئ، دا علاقه ده، دې ته آیسلینډیا ویلی شي او دا چې دی د نیویارک کې د لانګ آیلینډ سیمه کې دا ځای نو دا د دې ځای کې د دی کور دی او زه دا تاسو اوس بوزم.